رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هیڅ یو کس د قیامت په ورځ یو قدم هم نشي اخیستلی مګر دا چې د هغه نه څلور پوښتنې کیږي. اول دا چې عمر دې څنګه او په کومه لاره د اختتام ته ورسولو، یعنې په دې وخت کې تا څه کارونه کړي، دا کوم عمر دی چې مصرف کړل، زوړوالي ته دې ورسولو، په دې وخت کې تا کوم کارونه کړي، بد کارونه که ښه کارونه. دویم علم یې په څه باندې مصرف کړی، الله تعالی چې کوم علم ورته ورکړی و په هغه باندې عمل کړی دی که نه، او خلکو ته د نیکو کارونو دعوت ورکړی که نه، او خلک یې د بد کارونو نه منع کړی که نه. دریم دا چې مال دې څنګه پیدا کړل او په کومه لاره دې خرج کړل، یعنې د حلال د لارې نه دې پیدا کړی که د حرام د لارې نه، او په نیکو کارونو کې دې مصرف کړل که په بد کارونو کې. مثال په طور باندې جومات دې جوړ کړل یا همدغه شان د ګناهونو په لاره کې دې مصرف کړل. څلورم دا چې جسم دې څنګه زوړوالي ته دې ورسولو. د څلور پوښتنې د هر چا نه کېږي په سورونو. الله تعالی دې موږ ته توفیق راکړي چې د څلور پوښتنو ځوابونه صحیح طریقې سره ورکړو. الله تعالی دې موږ کامیاب کړي. الله تعالی دې هیڅوک ناکام نه کړي.